ګرانو مینوالو ډاکټر اسلم تاثیر افریدی ستاسو په خدمت کې د انګازې ټلویزیون د معروف او مشهور پروګرام خبر ادب قدم په قدم سره حاضر دی. نن په دې پروګرام کې چې کومه تاریخي پاڼه شامله ده نو هغه د کلندر افریدي په حواله باندې ده. ډېرې ادبي تذکرې لیکلې شوي دي او اکثرو ادبي تذکرو کې د کلندر افریدي ذکر راغلی دی. وایي چې کلندر افریدی د جمرود او باړې په خوا و شا کې د 11مې صدۍ هجري نه وروستو پیدا شوی دی. د 2000 شعرونو یو ښکلی او په زړه پورې دیوان لري چې نسخه یې د اسلامیه کالج پېښور په لایبررۍ کې پرته ده او پوهان وایي چې دا دیوان د 1283 هجرۍ نه پس لیکلی شوی دی. دا کوم شعرونه چې د کلندر افریدي زموږ تاسو مخې ته راغلي دي نو ډېر ښکلي اشعار یې لیکلي دي. د غزل شاعر دی، ډېرې ښکلي ښکلي او په زړه پورې غزلې یې لیکلي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې د ده په دې دیوان باندې کار وشي او پښتنو مینوالو ته مخ په وړاندې راوړلی شي، ځکه چې دا یو ډېر ښه او کلاسیکي شاعر دی. شعرونه او شاعري یې د رومان او عشق امتزاج دی. نو ځای په ځای په نصاب کې یا په تذکرو کې چې د کم کلام مخې ته راغلی دی زه غواړم چې د هغې څه ناڅه نمونه تاسو ته وړاندې کړم. په یو غزل کې وایي چې دا په خوب کې را حضور شو د دلبر مخ، که په ابر کې ښکاره شو د کمر مخ، او چې ولیدو دا ستا جوهر د غاښو، چې ولیدو دا ستا جوهر د غاښو، پټ له شرمه په خپل آب کې کړو ګوهر مخ، او له حیا د غټ و مخ ته کتی نشم، له حیا د غټ و مخ ته کتی نشم، کله لید په خوږو سترګو شي د نمر مخ، او را په یاد چې د سرو شونډو خواږه کړم، را په یاد دی چې د سرو شونډو خواږه کړم، ټکوم لکه مګس عبس خپل سر مخ، او که مې ورولي د ورک اشنا تر دره، که مې ورولي د ورک اشنا تر دره، ځکه نیسم زه ورتلو ته د دلبر مخ، او کلندر د میرا هله عاشق بویه، که یې ونیو ستا بڼو ته د ټټر مخ. ویلی شي چې د کلندر یو دوست یا ملګری و چې میرا نومېدو. میرا هم افریدی دی، میرا هم شعرونه لیکلي دي، په هغه به په خپل وار باندې خبرې کوو، خو غواړو چې د کلندر افریدي یو بل غزل خوږ غزل تاسو سره شریک کړو چې د هر سړي خاطر پرې گرفتار دی. اول زلفې، دویم خال، دریم رخسار دی، او چې مدام د عاشقانو سره مل وي، چې مدام د عاشقانو سره مل وي، یو وصال، دویم هجران، دریم انګار دی، او چې پیرزو یې بې له خو په بدو نشي، چې پیرزو یې بې له خو په بدو نشي، اول مور ده، دویم پلار، دریم ښه یار دی، او دا درې څیزه د رب واخلي له مینو، دا درې څیزه د رب واخلي له مینو، یوه ګناه
دویم خواري دریم چیار دی چې دا درې صفت شته دي امیدوار یم چې دا درې صفت شته دي امیدوار یم یو رحیم دویم کریم دریم غفار دی او دا درې سیزه درې سړو لره جوړیږي دا درې سیزه درې سړو لره جوړیږي شیخ تسبیح ملا کتاب هندو زنار دی او نتیجه دا شکیو خدا درې دي نتیجه دا شکیو خدا درې دي یو دیدن دویم بوسا دریم کنار دی او چې پرغم غلطه وشي هغه درې دي چې پرغم غلطه وشي هغه درې دي یو کلم دویم بیاز دریم اشعار دی او ډیر تالاش ورپسې وکړه کلندره ډیر تالاش ورپسې وکړه کلندره دین پکار علم پکار باطن پکار دی دا دارواخات کلندر افریدی د غزلو نمونه وا چې تاسو سره هم شریک کړه دا هغه مختصر ژوند حالات مو تاسو سره شریک کړل ان شاء الله کوشش وکړو چې د ژوند حالات نور رڼا ته راوړو را برسېره کو تر دې وخته دومره کافي ده زه ډاکټر اسلم تاثیر اپریدی او د انګازې ټلویزیون ټول ملګري ستاسو نه تر بل پروګرامه پورې غواړو اجازت د لوی خدای په امان